قدرمنو سلامونه می قبول کړي. امید دی چې روغ او جوړ به وي. دوستانو د سردار ظهیر شهید مطلبي دوست گرفتار شوی دی. که تاسو هم پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د فشت ون ټي وي چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ. دوستانو یو څو ورځې وړاندې یو دردونکي واقعه له مخې تراشي وه چې پکې د کوټې سره تعلق لرونکی سردار ظهیر خپلو ملګرو وژلی و. قدرمنو سردار ظهیر د بیمارۍ علاج دپاره خپل ملګري سره سرفراز سره کراچۍ ته تللی و. ویل کیږي چې د سردار ظهیر شهید ډیر سخت بیمار او د علاج دپاره کراچۍ ته تللی و. هلته یې په هوټل کې کمره نیولې وه چې د نیمې شپې په خوب ویده ډیر په بېدردۍ سره وژلی و. د سی سی ټي وي فوټیج نه معلومیږي چې سرفراز هم ورسره هلته موجود و. قدرمنو د سردار ظهیر شهید په مرګ باندې ټول پښتانه مینوال ډیر زیات خفه شوي دي او حکومت نه د قاتل گرفتارولو مطالبه هم کړې ده. دوستانو نن سبا حالات دومره خراب شوي دي چې یو ملګری راپاسي او بل ملګری د 100 پیسو دپاره وژل کیږي. هر چاله پکار دی چې د داسې ملګرو نه ځان وساتي. دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د سردار ظهیر شهید په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس سپارم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.